بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو مشرانو، استادانو، دوستانو او اوریدونکو ته سلام علیکم. درنو دوستانو، که یو څوک په یو لوی کتاب کې د اصلاحاتو راوستلو یا د یوې لوی برخې د حذف کولو فیصله صادره کړي او هغه هم په داسې حال کې چې دغه کتاب یې له سره لوستلی نه وي او یا یې صرف سرسرکي یو څو مخه لوستلی وي، نو آیا داسې یوه فیصله به یوه پرځای فیصله وي که څنګه؟ پښتو هم د یاد مثال په څیر داسې یو لوی کتاب دی چې لا تر اوسه نه دی لوستل سوی. له دې کبله په مجموع کې باید اول پر دې بحث او تفاهم وسي چې دا کتاب به څنګه او کله په بشپړه توګه لوستل کیږي، د کتاب حاشیې به څنګه مطالعه کیږي، دغه کتاب به د نورو لوستل سوو کتابونو سره څنګه پرتله کیږي او بیا به د کومو شرایطو او تفاهم له مخې څوک دا اجازه ترلاسه کوي چې پر دغه کتاب خپلې حاشیې ولیکي. د پښتو ژبې مطالعه کوونکي یو شمیر د سیمې او باندني ژبپوهان په دې نظر دي چې پښتو ژبه لا تر اوسه په بشپړه توګه نه ده تحقیق سوې او دا چې په دغه ډګر کې لا زښت کار ته اړتیا شته. د سیلان سیلاني په نوم د افغانستان د یو پوهنتون ځوان استاد په خپله یوه مقاله کې چې په پښتو ژبه د لیکل سوو پښتو ګرامرونو په هکله د لیکي د نقلي قول پیل: ماته د لیکل سوو ګرامرونو تر لوستلو وروسته دا څرګنده سوه چې پښتو ژبه داسې یو معیاري ګرامر نه لري یا نه دی لیکل سوی چې په هغه کې دې د پښتو ژبې ټولې او یا هم ډیری لهجې خوندي وي، بلکې برعکس لیکل سوي ګرامرونه لهجوي دي او د ځینو لهجو استازیتوب کوي، نه د ټولو. د نقلي قول پای. په انګریزي ژبه یو نسبتاً مفصل او د ژبپوهنې په معیاري اصولو برابر د پښتو ګرامر د امریکایي لیکوالې انا بویل ډیویډ لخوا لیکل سوی او په 2014 میلادي کال له چاپ څخه راوتلی دی. دغه کتاب چې A Descriptive Grammar of Pashto and Its Dialects نومیږي 500 مخه لري او پکښې تر زیاتې اندازې کوښښ سوی دی چې د ډیسکریپټیو ګرامر د اصولو سره برابر کم تیوریتیکي بحث خو د پښتو ژبې د ګرامر ځانګړتیاوې زیاتې روښانه کړل سي. هغې د بعضې پښتو ګرامري کتابونو پر پرتله پدیدې پر غلطو او درستو نه دي سره ویشلي او نه هم له ځان څخه پولیس جوړ کړی چې لوستونکي په یو ډول وینا یا لیکلو مکلف کړي او له بل ډول وینا یا لیکلو څخه یې راوګرځوي. د پښتو املا او لیکدود د حاکم وضعیت په هکله دغې لیکوالې لیکلي دي. د نقلي قول پیل: له دې حقیقت څخه علاوه چې پښتو په فارسي عربي سکریپټ یا الفبا لیکل کیږي، د یو شمیر فاکتورونو لکه سیمه، د نورو ژبو اثرات او داسې نورو فاکتورونو له کبله د دغې ژبې لیکدود یا املا یو له بل سره ښکاره فرق لري او په دغه ژبه کې زیات لغتونه شته چې په پراخه اندازه یې بېلابېلې املایي بڼې منل کیږي. د دې ترڅنګ د لغتونو څرګند حدود هم فرق کوي. د بیلګې په توګه یو شمیر داسې لغتونه چې ښایي موږ یې ادعا کوو چې جلا سره لیکل کیږي، بعضې پښتانه لیکونکي یې یو ځای یا سره مښتي لیکي. برعکس یو شمیر هغه پښتو لغتونه چې موږ وایو یو ځای لیکل کیږي، بعضې پښتانه لیکونکي یې جلا سره لیکي. د نقلي قول پای. که څه چې د پښتو لهجو ښکلا او بېلابېلوالی په بیلو دورو او د بیلو لیکوالانو لخوا په بیله توګه درجه بندي سوي دي، خو یو حقیقت چې ورڅخه سترګې نسی پټېدلی هغه دا دی چې په دغه ډګر کې لا زښت زیات کار ته اړتیا شته. په دغه ساحه کې د پرمختګ لپاره اوږد فیلډ ورک یا په ساحه کې عملي کار حتمي او لازمي دی. له دې لارې باید په پراخه اندازه د پښتو پانګه او په زیاته لهجوي پانګه راټوله کړله سي. دا راټولونه باید د معلومې میتودولوژي او چوکاټ دننه عملي، علمي، معیاري او د عصري ژبپوهنې او لهجې پوهنې د اصولو سره برابر وي. په نږدې وختونو کې په دې ډګر کې ترسره سوی یو یا نیم کار د ژبپوهنې د کارپوهانو لکه ډاکټر زباستیان هاینه په نظر لوی ستونزې لري او دغه کار معیاري او اصولي نسی بلل کېدلی او نه هم هغه تشه ډکولی سي چې په پښتو ژبه کې موجوده ده. په ساحه کې د عملي کار یا فیلډ ورک لپاره د نورو شرایطو ترڅنګ یو مهم شرط د مسلکي کادرونو روزل او په همدې شان دغه کار د چوکاټ دننه د راټولیدونکو موادو څارنه د داسې یو بورډ یا ډلې لخوا حتمي ده چې
په دغه ډګر کې تجربه لرلې وي او یا یې په نورو ژبو کې د داسې کار د تحقیقي لاسته راوړنو ژوره مطالعه کړې وي. د افغانستان اوږدمهاله جګړې او نورې ستونزې په دې کې مانع واقع سوي دي چې په دغه هیواد کې په کافي اندازه مسلکي کادرونه وروزل سي، خو د امنیتي او یو لړ نورو ستونزو له کبله د بهرنیو لیوالتیا لرونکو ژبپوهانو لپاره په افغانستان کې یا پښتونخوا کې تحقیق کول هم ډیر مشکل کار دی. د انا بویل ډیوډ په وینا په زیاته د پښتو ژبې د سینتاکس په تړاو لا ژورو څېړنو ته اړتیا شته، خو د سیمې امنیتي وضعیت د دې په وینا د دې مخنیوی کوي چې دغه او نور تحقیقات په اړونده ساحو کې ترسره سي. د امریکایي کارپوه مایکل ام ټي هندرسن په وینا د پښتو ژبو د لهجو په ډګر کې لا زیات کار ته اړتیا شته. د سم انډیک فیچرز ان پښتو تر عنوان لاندې د هغه په یو تحقیق کې راغلي د نقلي قول پیل بعضې وخت داسې معلومیږي لکه د پښتو ژبې د بیلو اقسامو یا لهجو شمیر چې دومره زیات وي لکه څومره چې د مورنۍ ژبې په توګه د پښتو ویونکو کورنیو شمیر زیات دی. د نقلي قول پای. دا چې د ژبپوهنې له نظره په پښتو کې لا زیات کار ته اړتیا شته او لا لویې تشې موجودې دي، که دغه بحث پر همدې ځای را لنډ کړو نو د موضوع یو بل مهم اړخ ته مو پام اوړي، هغه دا چې د پښتو ژبې د معیاري لیکدود موضوع صرف ژبپوهنیز بعد نه لري، بلکې دلته سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نور بعدونه هم مطرح دي. د سیاسي چارو کارپوهان لکه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې څخه کیټ کلارک په دې نظر ده چې په افغانستان کې لا تر اوسه د ملت جوړېدنې پروسه نه ده بشپړه سوې. کارپوهان په دې نظر دي چې اوس لا هم د سیمه ییزو، قومي، ژبنیو او نورو فرقونو له کبله د واحد ملي هویت اعتقاد په اړینه توګه قوي سوی لا نه دی. د دې ترڅنګ د پښتونخوا پښتانه هم په زیاته په تیرو 12 لسیزو کې د لویو بدلونونو سره مخامخ پاتې سوي او د افغانستان سره په تګ راتګ او تماس کې هم تغیرات راغلي دي. له دې کبله دا ډیره مهمه ده چې د پښتو د لیکدود د معیاري کولو بحث په داسې توګه مطرح سي چې واټنونه راکم او نږدېوالی زیات سي. له دې مخکې چې د پښتو لیکدود پر معیاري کېدو فیصلې وسي، باید د دغه کار د شروع کولو څخه تر مخه د ابتدایي لازمي اقداماتو، امکاناتو، چوکاټ او میتودولوژي پر سر بحثونه، تحقیق او سلا مشورې وسي. په مقدماتي لازمو اقداماتو کې دا موضوع راځي چې د پښتو لپاره دمګړی مطرح لومړیتوبونه تعریف سي، پانګه باید راټوله سي، لهجوي پانګه راټوله سي او بیا یې ریښې وسپړل سي یا ایتیمولوژي وموندله سي. د دې ترڅنګ باید په گاونډ او د نړۍ په نورو سیمو کې د ژبو او لیکدودونو د معیاري کېدنې هڅې او پروسې وکتل سي او ورڅخه اخذ او زده کړه وسي. الماني ژبه څنګه د هغه باوجود معیاري سوه چې هم یې لهجې بې شمېره وې او هم یې ویونکي په یو دولت او یو هیواد کې نه اوسېدل. د الماني ژبه ویونکي څنګه وتوانېدل چې د معیار ټاکنې تر مخه د خپلې ژبې د لسونو زرو کتابونو او شفاهي موادو په راغونډولو او درجه بندي کې بریالي سي؟ په اندونیزیا کې څنګه او د کومو مقاصدو لپاره له مالای او ګڼ شمېر نورو سیمه ییزو ژبو څخه یوه واحده اندونیزیایي ژبه رامنځته کړله سوه؟ لاره یې کومه وه؟ بریالیتوبونه او محدودیتونه یې څه ول؟ ولې زیات کتونکي په دې اند دي چې دغه یوازنۍ لاره وه؟ د لوی هند د تقسیم وروسته یوه ژبه چې صرف یې الفبا سره بیله وه څنګه او د کومو مقاصدو لپاره په 2 بیلو ژبو وویشل سوه؟ اوس دغه پروسه تر کوم ځای پورې رسېدلې ده؟ اردو د معیار پر استقامت کومې لارې وهلي او څنګه په دې بریالي سوې ده چې د نوې ټکنالوژۍ د دروازې پر چوکاټ ورداخله سي؟ د اردو ژبه چې باید کثیرالقومي پاکستان یې متحد ساتلی وای، ولې د ختیځ پاکستان د بیلتون لامل بلل کیږي؟ کثیرالملت، کثیراللسان او د بیلابیلو ادیانو څخه جوړ د هند هیواد د هندي ژبې د ساتنې او معیاري کېدنې په لاره کې څه ډول اقدامات کړي دي؟ ایران څنګه، ولې او تر کومه ځایه فارسي ژبه معیاري کړې او ولې یې د نیولوجیزم په مرسته عربي ونډه کمه کړې ده؟ په دغه پروسه کې د هویت، مذهب او تاریخ کومو افکارو مهم رول لرلی دی؟ د پښتو ژبې
او د پښتنو سره تړلو موضوعاتو په هکله د تحقیق او څېړنو ترڅنګ لومړی هغه پوښتنې چې ذکر یې وسو او په همدې شان له نړۍ څخه نورې ورته پوښتنې او پدیدې هم باید جواب کړل سي. حقیقت خو دا دی چې دمګړی په پېښور کې د افغانستان چاپ کتابونه د نصاب برخه نه ګرځي، ځکه چې د لیکدود درز له بده مرغه تر مخه لا رامنځته سوی دی. په همدې توګه د پېښور لیکلي کتابونه په افغانستان کې په هغه اندازه نه لوستل کیږي لکه د افغانستان چاپ کتابونه چې لوستل کیږي. حتی د مطرح کسانو لخوا په پټه او ښکاره د دې غوښتنې او د دې لپاره لابي کیږي چې د پښتو توري له عربي څخه جلا کړل سي او پښتو په فونیټیکي یا لاتیني الفبا ولیکل سي. په دغه موضوع کې د ترکیې مثال ورکول کیږي، خو د دغه مثال پر بل اړخ بیا خاموشي اختیاریږي. د دغه مثال بل اړخ چې تذکر یې نه کیږي هغه دا دی چې کلاسیکه عثماني ترکي ژبه چې په عربي تورو لیکل کېدله او د څېړونکو په اند په زورونو شاعران یې لرل، نن له ترکانو څخه پردی سوې ده. نن یو ترکی خپل کلاسیک میراث نسی مطالعه کولی. په قبرستان کې د خپل ورنیکه د قبر شناخته نسی لوستلی. خو برعکس هر عربی د خپلې هرې پخوانۍ دورې د شاعرانو او لیکوالانو متون لوستلی او پکښې خپلې ریښې پیژندلی او باندې نازېدلی سي. په همدې توګه هر ایرانی کولی سي چې بې له ستونزې د خپلو پخوانیو متونو مطالعه وکړي. نو که د سیاسي دلایلو پر اساس له مسلمانو پښتنو څخه د هغوی میراث غصب کړل سي او له پخوا سره یې ریښې ورکته کړل سي، نو دا به د پښتو د یووالي نه بلکې د پښتو د هویت د له منځه وړلو یو اقدام وي. حاشیو ته به نه سره ځو، خو په لنډه توګه باید دې ته بیا اشاره وکړم چې استعمار، سوسیالیزم، اخوانیزم او د غربي دیموکراسۍ نظامونه او نور سیاسي غورځنګونه به ځي او راځي، خو پښتو او پښتانه به سره پاتې وي او نه باید چې سره بیل کړل سي. د پښتو ژبې د معیاري کېدو د یو آنلاین بحث په ترڅ کې د پېښور د پښتو اکاډمۍ دروند رئیس ښاغلي استاد نصرالله جان وزیر په خپله یوه لنډه تبصره کې لیکلي د نقل قول پیل که هر یو ځان ته خپل جلا ډول وډبوي نو دا اتڼ ماتیږي. د نقل قول پای. ډاکټر داود اعظمي د پښتو ژبې په هکله په یوه مقاله کې لیکي د نقل قول پیل ژبه د یو معدن او یوې طبیعي زیرمې غوندې د ټولنې ګډه شتمني ده او د ټول ملت یا ولس مال ده. دا د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت یا دنده ده چې خپله ژبه خوندي کړي او بډایه یا غني یې کړي. د یوې ملي او طبیعي زیرمې په توګه پر ژبه هم یوازې یو یا یو څو کسان د حق نه لري چې بې ځایه تصرف یا تیری پر وکړي، لوټ یې کړي او یا یې هم خیرنه او کرغېړنه کړي. د نقل قول پای. پښتو د ټولو پښتنو میراث او مشترک مال دی. که کابل په خپل سر له سیاسي وضع څخه په ګټه او یا له مجبورۍ په عجله کې خودسرانه فیصله کوي، نو دا به د کوټې او پېښور سره د فاصلې د لا زیاتېدو لامل سي. او که پېښور له کابل سره مشورې او د همغږۍ تارونه وشکوي، نو دا به بیا د کوټې او کندهار سره د فاصلې د زیاتېدو لامل سي. کله چې د معیار خبره کیږي او سبا یوه معیاري ژبه او لیکدود رامنځته کیږي، نو باید پکښې د پښتون ټبر هر قوم او هر سیمه خپل ځان او خپله لهجه پیدا او وپېژندلی سي. یعنی دغه نوې معیاري ژبه باید د ټولو د مشارکت، تفاهم او دخالت له لارې رامنځته سي. هیڅ لهجه او هیڅ قوم باید داسې احساس ونه کړي چې ګواکې پر حقونه یې شبیخون وهل سوی یا کودتا پر سوې ده. نوې فیصلې باید پېښور، کوټه او کابل بیرته سره نږدې کی، نه دا چې حتی برعکس جلال آباد او کندهار او خوست او هلمند له هم سره جلا کی. موږ تاسو وینو چې کله چې د پښتو لیکدود د معیاري کېدو موضوع مطرح کیږي، نو عموما پر چوکاټ او میتودولوژي د بحث پر ځای وار له مخه پر حاشیو او د جزئیاتو پر جزئیاتو بحثونه کیږي چې اکثر وخت تکراري هم وي. زما عجزانه وړاندیز به دا وي چې اول باید لومړیتوبونه تعریف سي، بیا امکانات و ارزول سي، هغه میتودولوژي تعریف سي چې له مخې به یې دغه اوږدمهاله کار پر مخ بیول کیږي. مطرح ټولې لهجې او سیمې په پروسه کې راونغښتل او په اعتماد کې باید واخیستل سي
اړین بنسټیزه جوړښتونه لکه تحصیلي نصاب او ادارې جوړې یا ورغول سي. د نړیوال معیار سره برابر مسلکي کادرونه د هیواد دننه او د باندې وروزل سي. له شخصیت پرستۍ څخه اجتناب وسي. له احساساتو څخه دغه بحث د علمیت پر استقامت بوتلل سي او تر ټولو مهمه په دغه کار کې له عجلې او بې حوصله‌توب څخه ډډه وسي. همه شمولیت، مشارکت، د اصولو سره سمه میتودولوژي او چوکاټ، علمیت، شفافیت، اوږدمهالتوب یا لرلید او حوصله او تفاهم دا هغه لغتونه دي چې باید د پښتو ژبې د معیاري کېدو پر وخت د بحث موضوعات وګرځي. یوه نړۍ مننه.